همغه چې کوم دی بس سویمینګ پول نه روان شو غوربو په طرف روان شو بس داسې مزالم جوړی سوتله او کته سره خلک ګورو مشر ډېر زیات خلک راغلي ماحول ډېر زیات ښکلی و موږ چې کوم دی بس غوربو پلله راورسېدو او چې کوم دی تاسو د کورونه کته شو ماشاءالله ډېر زیات د کورونه یو ډېر سہولت دی پکې که په اوبو کې وګورئ تاسو ته ډېر زیات خلک ښکاري که د کورونو ته وګورئ ډېر زیات خلک پرته ښکاري که په سړک باندې وګورئ ډېر زیات خلک پرته ښکاري ماشاءالله دا یو داسې ځای دی ډېر یو کامیاب ځای دی یو چې کوم دی ګرمۍ موسم دی بل چې کوم دی که نه بس خلک هم ډېر بې انتها روان دي څه ټیم مخکې خو دومره سهولیات نه وو دومره شی نه وو اوس الله فضل او کرم دی ماشاءالله ډېر سهولت ډېر خلک ډېر شوي دي دلته خو ماشاءالله ډېر زیات سهولت دی که تاسو بیا ریډۍ کتی شو ماشاءالله سهولت خو انتهایي زیات دی هر رنګ خوراک شی به تاسو ته میلاویږي تاسو د غوربو نظاره کتی شو ماشاءالله خلک ډېر زیات راغلي خو مو د لږ ځای نه یو کلیپ راووتو انشاءالله نږدې کلیپ راخلم بس مو چې کوم دی وږي وو او راغلو مو چې لږ شیبې ورته وخورې ځکه چې په ناوریا باندې ډېر لمبا نه ایښه نو بس راغلو د ټکه ټوکه سامان هم ځان له راواخېستو بس ټکه ټوکه سامان هم وخوړو بس هغه ملګري مې ویل چې یاره مو یې ځان له راخلو چې بس داسې بعد هم چې کوم دی دغه ټیم کې بس لګیا وو پلیټونه یې راصفا کړي وو بس راپورته شولو چېرته چې بس اوس بیا اوبو له ورکینچ کړو سہولت خو ډېر موجود خو بس مو پکې چې کوم دی لوبیا خوښه شوه خدمه چې کوم دی وریاره د ویل چې یاره زه د بله ویډیو کې نه وم راخستی دا ویډیو کې مې خامخا راوهلم چې داسې بس راومې اخیستې پکې دغه ډنډ له خو چې راغلم بس دغه کې خو لمبو بیخي ځای ونه ما چې په دغه ځای کې به کوم ځای کې لمبېږي بس چې کوم دی بیخي ونه لمبېدو د خلک تاسې کتی شو تاسو که د بل سیټ نه وګورم که نه ماشاءالله ډېر زیات خلک راغلي دا ډنډ کې خو بیخي ځای نه و بس خلکو پکې ټوپونه ووهلو خلکو کې کینچونه ووهلو بس لمبېدل پکې بس یو دراز دروز یې راخیستی د بل سیټ ته راغلم به د غوړکې وړکې ګورګرې خرڅالې ماشاءالله ډېره خوږه مې وه خبرې پکې بیخي نشته حتی چې کوم دی د بل سیټ ته مې وکتل د خپله لاندې چې کوم دی خلک ناست وو خو ماشاءالله ډېر زیات بې انتهایي خلک راغلي وو دومره سوچ مې نه و چې دومره خلک پر ودرو خو بس خلک ډېر زیات بې انتهایي راغلي وو داسې خپله نه چې دلې سیټ ته راواوښتم په دغه سیټ کې مړه بس بیخي خلک حد یې بې کړی و نن بیخي یو خو ورځ هم دی دوه ورځو بل چې کوم دی بس خلک بې انتها راغلي به دا خو مې چې کوم دی ملګری و دغه وویل چې یاره به دا ګوړې وینځو بس بیا به دروم کوم دی ګوړې صفا کړو د بل پکې چې کوم دی بس د ګوړې پوره کپړه وینځله لږ شرمېدم خو زه ډېر یو چې په ویډیو کې مې راولم چې خپل چپ کې راولم چار رنګ ویم بس موټر هم چې کوم دی ورته صفا کړو بس ښکلی مو وینځلو دا و د نن ورځې ویلوګ انشاءالله تعالی په بل ویلوګ کې به ګپ لګو د لوی الله په امان